د پیغمبر ټوله زندگی په پدې کې ختم شوه چې قوم ته وحدو ربکم یو خدای ومنئ دا د لاسه جوړ کړي بوتان ګورې پرې دی نن په ملک کې وګوره الله دې پرې ده او د پالګر په مرغې دی عقیده ده دو دروازو نه بار وګورئ دا مرغو والا څوک پاسولې شي دا خو د کارپوریشن کار دی دا خو د هایوے والا کار دی چې هاي دې څنګه په دې روډي کې دی روډ دې بلاک کړي څوک چې په روټای غټي هغه روډ بلاک کړي او چا چې په مرغې خي ټول کافر کوي هغه روډ نه بلاک کړي دا مرغې ورشي سره دا د خدای قمق الله بارډر او ملیشیا کې چي دي دا ساده تنخواه اغستی پالګر پسې ورشي 15 پاور واچي سیو مرغې منډه کې او لفافه راوچته هغه کې لیکلي چې او سپای لګو ورځو کې باولدار بلا انور 15 پاور او باسي چې وګوره چې جمعدار بم پکې شم کړ بلا لفافه او ورپسې جمعداري مړه ها چې ټوله تنخواه خلاصيږي نو د صوبیدار میجر شوی چرا پاسي د شیخ چلی په تصور کې د صوبیدار میجر روان کور ته چلار شي خدوي تنخواه و چې خلاص روم نه وړي څه چالو شو خانه د خراب پالګر لا لوړم خزه خپاکېګه مو صوبیدار میجر شوم کاخي هغه میجری د کپاره او خوراک کور دی وران شوړ نشتا چای نشتا چینی نشتا واخذ غم ماکا میجر شوم میجر دا اوس د خدای بیوقوف ته کړ دا د خدای قمقل نه کړ اوس کته ته تا چې او بدبخت پیغمبر ویلی دي چې من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم یو سره فالګر تراغه لاس ورته خدا غچ ورته څوې او د په یقینو کو نو د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل دا د پیغمبر خبره بیا پیغمبر فرمایلی دي چې یو سره دا وای چې زه د فالګر تلاس خیمه یقین په نکوم چې د بڅوي اسی ورته لاس خیمه چې د بڅوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسه د لاس فالګر تو خود سلويخ پرزه د دې اسه لاس خودون کی یو عبادت به د خدای په در کې نه قبلي دا قانون دی تاسو ګورئ ایوب صابر مشهور نجومی ټول پاکستان دیوالونه لړلې دي چاته تاسو نو کو چالکا تا د کفر تشهیر په دیوالونو څنګه لیکلې تپوس ته چاو د اسلامی ملک اخبارات کی مشہور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں دا د کفر تشہیر دے ستا د ملک اخبارات کی دا تپوس زکول شم چې تاسو لند رامنډه کوي وای موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي موزی سړی چې بار سړو ته الکانو ته ایمان نه نو چې کر تراشي په کوټ خزو نه خلاص نو دا موزیان مولیان ته مولیان څه نه وای مولیان څه نه وای مولیان ستا کفر او چې مولا نور څه وای ستا سره خره مولا نور څه وای او دا ډنډا او طاقت د مولا لاس کې راغې بیا بزتا ته وایم چې اوس غل چرته دی او زناکار چرته دی او نجومی چرته دی یو سو درته زوړن کم ته بیا تماشا وکړه چې څوک د دې جرایمو نامه وایي مولا سره څه مولا خو د ټانګوالو زیارت ته کپ شورا کې کینو لیدم خان خوي مولا ته جوړ کړي مولا صاحب څنګه مبارک دلته یو توتی گئے دے ہم اللہ کامیاب کرے بڑا کام سر پہ پڑ گیا ہے اگر سوئی ملاله تورکه اختیار طبيعه تماشا کوا چې جرم مجرم له سزا ورکول څنګه دغه شی د سعودي عرب کې د څوک ناموال سعودي عرب ته خو کړه څوک په بیت الله شریف کې به حرمتي کړي و سرونه ته قلم کړ ستا په پاکستان کې سړی وجلی دي
کورونه وران که زه پاری پور جیل کې وما یو سړی به جارو والا ازمون بارک کې مالک ته څنګه چل دی وی جزا ته سلوخ کاله کې دی مال کړی دي څو ویل خپل مخالف می یو لس کسو او یو لس وړه په کوټه کې او په ټوله کوټه می پټرول واچولو تیلې می ورته یو لس می ویل پکې سوزولي نو هغه ته سلوخ کاله کې کړی غړنجيږي ماشيني پای دي زمونږ ملک ماشيني پای مندانو پکې وا ها کله ګرمي وبو ورا چوا کله یخي ورا چوا د خزي بڑا پړه کوچ به تیرونی عزیزه یو منټ کې د عمل ټیک کې دیش ارڅ چې د عمل قانون ټیک شو د عمل قانون ټیک او سخت نو ترغه پر ایسي رشوتونه به اعلی ختميږي نن رشوت چې خلک وای رشوت به اعلی ختميږي چې خلک په خېټه ماړه کې په دې خبره پويږي په خېټه موړ کا په 300 روپے تنخواه باندې باغ رشوت نه علي ارشي ته د انصاف په نظر بګور د بابو 800 روپے تنخواه ده په 800 روپے تنخواه کې تا په ملک خو نه روټي کپڑا مکان کامیاب شوه دی او نه کچي آبادی والا کامیاب شوی دی نو بابو په 600 روپے کور نیولې ده نو دا 200 روپے به د سټي دغه سرمنده چې دا به سټي او په وخت به تیرې د رشوت نه علي غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي 11 ارب روپے د سیګریټو خرچ دی په پاکستان کې 11 ارب روپے 11 ارب نه 14 ارب روپے د خزو د لپسټیک خرچ دی په پاکستان د نکونو پالش د شونډو پالش د مخ پیازی رنگ سرخی گلابی رنگ سرخی بلانه رنگ سرخی کډېری سرخه او مګل ته سړی ټول ختم شو ګور وران ده د دې سړو ډېر غر کړه دا د خزو د لپسټیک خرچ اوس د تنګو پنسو فیشن دی زه خو په دې سره ګورم دا زمونږ خزي ته 500 روپے کې بابو ګیم خزا رئیستی دړای ګرځي خدای دې نور قرآن کا بیړه دې غر کښه دا په خېټه ماړه کا بیا رشوت واغستونو دوی نم لاس پرې کا سر ته پرې کا سرکاري ملازم قرآن 10 روپے ورته چې تنخواه کې زیاتی شاله تنخواه زیاته شو خو چې تنخواه زیاته شي ال توړو ورته 25 روپے ګران د ډالډې ډبې د 52-75 روپے شو تاسو پوه شئ دا ټول سيزونه به ټیک شي چې غیر ضروری اخراجات په ملک کې ختم شي لباس اعلان شي تاسو سره جوخت هندستان دی تاسو سره خاصان علاج دی او که څوک وایي چې هندستان کې ولی ارزانی ده ځکه چې وزیر اعظم او مغه سي د ململ ساړي تړي وزیران او مغه سي د 500 پیسو د خامتا ټوپای په سره ارزانی به ولی نه په ټول هندستان کې وګوره د بار ملک موټر نشتا د بار ملک موټر نشتا یا خپل جوړ کړي پکې ګرځي یا په سایکلو ګرځي دلته وګوره کوټ پتلون د 500 روپو یو ټای مونږ دلته ځوړندل ټای د پیرنګیانو مذهبي شعار دی ټای د صلیب نشانی ده مسلمان ته ټای تړل حرام دي او شرمېدل یا قومه چې پیرنګیم د دې ملک نورت کو نو ټایانې ولې تړي تاسو پوه شئ دا ټول غیر ضروری اخراجات ولې دي ځکه چې هر کې ازماس برماس یو ډینر سیټ په باړه کې وګوره دا څوک اخلي ګردنر ډینر سیټونو ته څه ضرورت ده د لریګي کاسې جوړې کوي پکې روټۍ خورای کنه زمون کور ته باز وخت کې سبدا سي غړغوندې میل مرای شنو کاسه کې ورته چې شرم وسوي دي تاسو مغه سلا ساده مایاوجي مونږه مغه سي ساده دا اوس وزیران دي دوی زمون کور ته راغلي
روټای ټیم د لرګي په کاسه کې مې ورته ساګ راوېستو او ورسره دومره سوکړک او په مې غټ غټ سور مرچکې دوړو ویلې کې مال روټي ہے نا وې کې جای روټي ہے ته ګډي دې پین مالدا بخوري کې والله کم دې ندر سره زمنا جلسو ته نظم شرمېدلو عقل کوي غیر ضروری اخراجات پرې دی چې ژوند باندې پوي شي او زندگی شي د بل درد زړه کې پیدا کړي د بل فکر زړه کې پیدا کا په بل باندې دردمن شه نو الله با ستا ټوله زندگی خکی نو په ما کټ نشي او د کټ اورېدو ز قائل نه راشي په کرامت سره باسو چې د اولیاء کرامت وای څه شيتا د پیغمبرانو معجزه وای څه شيتا کرامت د ولی په اختیار کې اډوینه مسلې تراشي کرامت د ولی په اختیار کې نه کله چې قدرت غواړي داغه پلاس یو خرق العادت کار صادر شي تاسو پوښوي لکه دا یو نقشه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زمانہ کې شوی و او کرامت د ولی اختیاري شی نه وي الله چې کله وغواړي داغه پلاس باندې یو واقع صادر کړي زما عزیزان د ولی او د بزرگ او د پیغمبر میشنو پیژنئ میشن چې پیغمبر الله را لېږلی سته دی ولی او بزرگ خدای جوړ کړی څه پیغمبر دې له راغلی دی چې د خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی بل چل پکې نشته هیڅ نشته نو خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی د علماء او د اولیاء او د بزرگانو کار صرف دا دی چې خلقو ته وایي چې خدای ته دا لار تللی ما ته دا لار راغلی ده دا د بزرگانو کار نه دی په دې خبره پوهېږئ ما ته دا زما خلوت خانه ته دا لار راغلی ده زما جیب ته دا لار راغلی ده نه خدای ته دا لار تللی ده پیغمبران علماء اولیاء دا واسطی دي د خدای او د مخلوق په منځ کې تب صرف خلق ته د خدای لار لکه موسی علیہ السلام زمانہ وا بلار روانو یو شپون دی لګیا دی یا الله تب چرته ستړی به چې چاپی دی وکم تب چرته دا د ګډو چیلو پای در باندې وسکم موسی علیہ السلام ورته دا سوی خدای دې خوار کا دا خود کفر خبرې دی الله محتاج ګڼل ستا پایو تا ستا جامو وینځلو تا ستا چاپای او الله دې احتیاج نه منزه او مبرات عزیزانو د خدای مقام هغه دی چې دا ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه ټول کائنات پیغمبران كلهم من رسول الله ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم یو لک سلیری زرا پیغمبران دا محتاج خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته محتاج وو کنو اذان نرستو چې تاسو دا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه اخر کې څه وای وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي چې وابعثه تا ته چې پیغمبر ویلي چې ما تم دعا کوا ما ته څه دعا را تکوا وابعثه مقاما محمودا خدایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ولېګا الذي وعدته اغه مقام محمود چې تا دغه وعده کړی حضرت عمر غوندې سړی دعا ته محتاج چاله برا سړی حج ته بیت الله ته روان پیغمبر ورته وی چې چرته دی وی بیت الله شریف ته ځم ورته وی یا اخیا لا تنسانا فی دعائک
या उखैया, ए रोरगोटिया, ला तंसाना फी दुआए का, कि मां पर दुआ के हेर न के चरता। पैगंबर यो आम सड़ी तो वही चिया उखैया ला तंसाना फी दुआए, कि मां दुआ के हेर न। अजीजानो टोल कायनात खुदा त मोहताज, खुदा इच्छा त मोहताज कदे दारूट इखलास सोई, दारूट इखलास वही चे अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, या अल्लाह तो खुया जात तासर जित शे दा खुदा तो वही तासर शे दे, जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। सच्ची दी रसूलुल्लाह ने बयालू तासर दी खुदा तो वही तासर दी इच निश्ता दर दागा बदबख कौम दुईरा पासी हुई दा देवबंदियान चिदी दा वाबियान दी औलिया न मनी, जियारतुन न मनी, देवबंदियान पखपले जियारतुन दी। जियारत अगर चोक के देशी चिचा द मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन जुंदे सातले तो गोरा पहाड़ मैदान के उलमाए देवबंद बातिल पर मुकाबला के पर जेलूनों के प्राते उलमाए देवबंद दिली पर गदर की द खिंजीर पर सरमना के स्वजे दलेशी तासो ख्याल रहा वागा आगा जमाना द उलमाए देवबंद यो मुरीद दे चर्सी चर्स की द दिली पर गदर की और पेरंगे गिरजी और बटवती प्रेवाता दे मशर चर्सी रावागस्ता पतुन लान देख रहा अंग्रेज रागे चल तमाना बटवा प्रेवाता दे चर्सी रावागस्ता वाले और अंग्रेज वाला ₹100 वर्के वेल नालम 200 एकड़े वे नालम 500 एकड़े वे नालम जाओ हम पैसे नहीं लेते अनूर चर्सियान वर्ते जो बेड़ा दे घर कशा अगस्ते बदे भी मुंगला बदे राकड़े ला चर्सी वर्ते हुई बेड़स्ता सो घर कशा दा खुद ईसा अलैहि सलाम पर मजहब दे औजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजहब दे द क़यामत उरस चिशी और खलक पेश कीगी दा पेरंगे बराशी जमा पर पैगंबर बदावाऊ की चिस्ता उम्मती जमा द उम्मती ना ₹500 रिश्वत अगस्ते उन्होंने बटवाए वाला वर्क न जखपल पैगंबर पर ₹500 कच्चा कमा वाह पर क़यामत के बदा चरसी जन्नत तजी का जबा जमा माल को सटलो वाला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जन्नत ले बसूक जी द जीबुनो गणकपान द जीबुनो डाकवान तब जन्नत ले अजीजानो सोच चुकी मुंह घर की तबाही